د خوست ولایت د استخباراتي منصوبینو لخوا هغه 3 قاتلین نیول شوي چې موده وړاندې د دغه ولایت ګوربز ولسوالۍ کې یو د لوی موټر چلوونکی د پیسو په مقابل کې وژلی و. مسؤلین زیاتوي یادو کسانو سره 10 لکه پاکستاني کلداري هم نیولي او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. دا چې څو ورځې وړاندې د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ اړوند د مخې کلي په مربوطاتو کې یو تن د غټ موټر ډیرور وژل شوی و. د استخباراتو ریاست ځواکونو کاترین لاس په لاس نیولي دي. دوی په لومړنیو اظهاراتو کې منلي چې د یو تن لخوا ورته 10 لکه کلدارې منل شوي وي تر څو دغه کس ووژني. ټولو خوستمېشتو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه بیدار دي، چمتو دي تر څو د ولسونو امنیت وساتي. خوست میشت بیا د دولت یاد ګام ستایي او زیاتوي چې باید په افغانستان کې شته امن قایم وساتل شي او هغه کسان چې د اخلال هڅه یې کوي باید مخه یې ونیولی شي. ممکن ځینې شخصي دښمنۍ واوسي چې د هغې په مقابل کې یو څوک پورته کېږي، پیسې ورکوي، یو بل څوک پرې وژني، خو د همدې مخنیوی پکار دی. همدا دغه شته امنیت، دغه شته سوله، دغه شته امن چې موږ یې احساسوو، ولسونه یې احساسوي، دا ننګوي، دا ګواښي چې باید ونشي. او په دغه برخه کې امنیتي ځواکونه، امنیتي مسؤلین باید ډېر جدي واوسي، د دغه شان د پیښو مخنیوی وکړي. دا قاتلین چې دا کله چې موږ او تاسو که چېرې سوچ وکړو په یو جامعه کې دا رقم خلک چې موجود وي، موږ او تاسو نشو کولی چې په آزاد ډول باندې خپل کاروبار یا تګ او راتګ وکړو. نو باید دولت دا جدي اقدام وکړي په دغه باندې. که څه هم په وروستیو کې خوست کې د غلا، اختطاف او جنایي پیښو ګراف راښکته شوی، خو بیا هم وخت نا وخت که داسې پیښې رامنځته کیږي امنیتي مسؤلین یې د مجرمینو په نیولو کې ژر بریالي کیږي چې له یاد عمل څخه یې تل ولسونو خوښي څرګنده کړې ده.